السلام علیکم. خوږو دوستانو، زه دلته په اکسل کې په دې شیټ باندې یو جدول لرم چې دلته یې عنوانونه دي. اما زه چې کله غواړم دا پرینټ کړم، پرینټ ته ځم، دلته ګورم نورې صفحې ګورم، په دې نورو صفحو کې هغه عنوان نه راځي. نو څنګه کولی شم چې دغه عنوان د هرې صفحې په سر کې تکرار شي؟ نو د دې لپاره ځمه پیج لیاوټ ته، پیج لیاوټ کې پرینټ ټایټلز وهم او پرینټ ټایټلز کې روز ټو ریپیټ اټ ټاپ. روز یعنی هغه رو یا قطار چې د هرې صفحې په سر کې تکرار راشي. دلته کلیک کوم او بیا هغه رو چې زه غواړم تکرار شي هغه باندې دلته کلیک کوم د روز په نمبر باندې. دا به ټول رو د انتخاب کړي او دلته بیا زه ځمه لنډ به دلته پرینټ پریویو ګورم چې څنګه ښکاري. دا ګورم اوس دومې صفحې ته ځم، په دومه صفحه کې هم شته او همدا ډول په نورو صفحو کې. نو دا د پرینټ یو ډیره ښه طریقه ده، انشاءالله چې تاسو زده کړې وي.